د غزني څخه خوندور خبر راورسېده. تازه او مهم خبر ویسټا موسسې غزني کې له 115 کورنیو سره د نغدي پیسو مرسته کړې ده. دوستانو پریس نیوز چینل ته ښه راغلاست. هیله ده چې روغ او جوړ به یې. ویډیو را سره تر پایه وګورئ. زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. په غزني کې له 115 بېوزله او بې ځای شوي کورنیو سره نغدي مرسته وشوه. په دغه ځای کې د ویسټا موسسې سیمه ییز دفتر مشر مطیع الله کمالپوري د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې له هرې کورنۍ سره د 225 امریکایي ډالرو نغده مرسته شوې ده. په غزني کې له 115 بېوزله او بې ځای شوي کورنیو سره د نغدي پیسو مرسته. په دغه ځای کې د ویسټا موسسې سیمه ییز دفتر مشر مطیع الله کمالپوري د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته دغه خبر منلی ده. نوموړی زیاتوي د کډوالو چارو د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ په مالي لګښت د ویسټا موسسې له لوري په غزني ولایت کې نن د 115 کورنیو لپاره د نغدي پیسو ویش وشو چې د هرې کورنۍ لپاره د 225 امریکایي ډالرو مرسته وشوه. ښاغلی کمالپوري وایي د دغه کورنیو سروې د غزني ولایت د کډوالو چارو ریاست او ولایت مقام په همکارۍ ترسره شوې ده چې اوس یې دغه مرستې ترلاسه کړي او موږ کوښښ کوو په آینده کې هم دغسې مرستې ولرو تر څو د خلکو سره مرسته وکړو او خلک له روان بحران څخه بچ کړو.